سلامونه ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ به یاستئ او د صحت جامې مو پر تن وي. ملګرو، که چیرې تاسو زموږ چینل کې نوي یاست او تر اوسه پورې مو پکتیکا ټي وي چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره هغه کوم نشان چې راوځي په هغه باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ، تر څو زموږ هره نوې اپډیټ ویډیو ستاسو پورې په وخت ورسیږي. زه یم برات درمان، تاسې ګورئ پکتیکا ټي وي چینل. راځئ چې ویډیو پیل کړو. ملګرو، له ویډیو شروع کېدو څخه مخکې که چیرې تاسو ویډیو خوښه شوه نو لایک هم ورکړئ. په لایک باندې ستاسو هیڅ نه کیږي. راځئ چې ویډیو ته ورته ویډیو پیل کړو. ملګرو، بیا هم ښه راغلاست. ملګرو، تاسې به ګوګل کروم را خلاص کړئ. ګوګل کروم نه بخښنه غواړم، ګوګل پلی سټور به را خلاص کړئ. کله چې ګوګل پلی سټور را خلاص کړم نو دلته به تاسې دغه ورته ولیکئ اوټو ریسپانډر. اوټو ریسپانډر به تاسې ورته ولیکئ. کله چې مې اوټو ریسپانډر ورته ولیکل نو بیا به په سرچ باندې کلیک وکړئ. کله چې مې سرچ باندې کلیک وکړ نو تاسې به دلته دا رقم ته اپشن را خلاص شي. دغه اپلیکیشن یې تاسې ګورئ، دغه لومړي سر کې نه، دغه دوهم سر کې چې کوم دوه اپلیکیشنونه دي دغه به تاسې دواړه لوډ کوئ. لومړنی چې ده هغه د واتساپ لپاره ده، دوهم یو کوم چې ده هغه د میسنجر لپاره ده. نو تاسې به اړ نه یاست چاته جواب ورکړئ، دغه به په اتوماتیک ډول باندې په خپله باندې جواب ورکوي. دا نور کته بیا دغسې نور د ټلګرام او د دغه شي لپاره هم شته، هغه هم تاسې لوډ کولی شئ. نو د میسنجر او واتساپ لپاره ډېر ضروري دي. نو ما تاسو لپاره دا اپلیکیشنونه را پیدا کړو. نو دغه دوه اپلیکیشنې دي، دغه به تاسې انسټال کړئ. زه کلیک ورباندې کوم، زه انسټالوم، لږ به انتظار ورته وکړم. تر هغې پورې به زه ویډیو سکیپ کوم تر څو پورې دغه لوډ شي. چې کله لوډ شي بیا به زه تاسو ته انشاءالله وښیم. نو ملګرو، دغه ده لوډ شو. کله چې دلته دا وینئ لږ پاته ده، 1% پاته ده. نو دغه ده ملګرو. دلته به تاسې په اوپن باندې کلیک وکړئ. لږ به انتظار شو ورته. ملګرو، دغه ده، دغه تاسې اړ نه یاست چې هغې ته جواب ولیکئ، بلکې په خپله باندې دغه جواب ورکوي. نو دلته به تاسې په اوپن باندې کلیک وکړئ. کله چې مې اوپن باندې کلیک وکړ نو دلته تاسې دا رقم ته سټینګ درکوي، پوه شئ. دغه باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې مې دې باندې کلیک وکړ نو تاسې به مخ ته ولاړ شئ. مخ ته دلته به دغه اپلیکیشن تاسې په سیسټم کې خلاص کړئ، الاو به یې کړئ. کله چې مې الاو کړل دې نه کې به بیک شئ. دلته په سیټینګ کې به دغه آن کړئ. نو کله چې مې دغه آن کړ بیا به بیک شئ. دلته به تاسې سره دغه اپلیکیشن آن ولیکئ. دا وینئ دلته به تاسې سره آن ولیکئ چې تاسو لپاره دغه اپلیکیشن آن شو. نو دلته به تاسې د کونج باندې کلیک وکړئ. کله چې مې کونج باندې کلیک وکړ دلته به تاسې ملګرو یو جواب ولیکئ. مثال تاسې څوک څه ولیکئ، مثال زه لیکم چې سلام لیکم. ما ته زه په جواب کې بیرته باید څه ورته ولیکم، زه په جواب کې باید ورته ولیکم چې وعلیکم سلامونه. دا لنډ به ورته ولیکم، وعلیکم سلامونه. نو دلته به کلیک ورباندې وکړئ. دغه به ځان سره سیو کړئ. د علامه باندې به کلیک وکړئ. دا اوس ورته ګورم ملګرو، زه تاسې ته چک کوم. که ماته څوک ولیکي چې سلام نو زما لخوا ډایرکټ وعلیکم سلامونه، نو ډایرکټ زما لخوا سلام ورلېږل کېږي، جواب ورکول کېږي. او دلته یو بل اپشن یې هم ورکړی، که چیرې تاسې په دې باندې کلیک وکړئ په آل باندې دغه پرمیشن ورته پوره کړئ. دلته به تاسې چې هر رقم هر څوک څه درته ولیکي دلته به تاسې د سټار راسي. نو که تاسې سره هر ملګری وي، فرینډ در سره تاسې میسج وکړي چې سلام یا وروره یا څنګه یې، نو تاسې خوا به اتوماتیک ډول باندې جواب ورکول کېږي دا رقم ته. اوس مثال ما ته مثال چا ولیکلو
چې وروره یې راته ولیکلو، نو زما لخوا به اتوماتیک جواب ورسي. دلته ورته ګورئ تاسې ښه. اوس مثال ما څوک ولیکي چې وروره دغه ده، ما لخوا جواب ورغی، ما ورته لیکلي زه چې کله انلاین سم جواب درکوم. نو دلته به تاسې سره ډایرکټ دغه شی وشي. اوس مثال دلته زه لیکمه څنګه یې ما ته چا ولیکلو، دلته ډایرکټ په جواب کې ورته ولیکل شو چې زه چې انلاین شم بیا جواب درکوم. نو دلته مثال دلته تاسې چېرته مثال هر څه تاسې ورته لیکئ، ملګری تاسې ته ولیکي، تاسې به دغه جواب په خپله باندې ورکوي زه چې انلاین شم جواب درکوم. همدارنګه دغسې واټساپ لپاره هم دغسې ده. واټساپ هم داسې ده، ما دغه ده واټساپ کې تیار هر څه کړي دي. دلته مثال ما څوک ولیکي سلامونه، ما ورته ولیکلو چې زه چې انلاین شم جواب درکوم. مثال هر رقم چې ما ته څوک ولیکي، ما ته میسج ولیږي، نو په جواب کې به دغه ورته ورکول کېږي. دا هم تاسې دغه پرمیشن آن کړئ، سټینګ به دغه رقم وکړئ لکه مخکې چې تاسې در وشو، نو دا په اتوماتیک ډول باندې به ستاسو لخوا جواب ورکول کېږي. نو دغه ډېره اسانتیا ده. دلته به تاسې ورته ولیکئ، پوه شئ جواب ورته ولیکئ چې هر جواب مو ورته لیکو. مثال تاسې څوک جواب سوال راولېږي سلام یا سلامونه، نو تاسې لخوا به ډایرکټ جواب کې ورته لیکل کېږي. مثال لکه ما چې لیکلی زه چې انلاین شم جواب درکوم مثال، او داسې نور دغه د مثال ما ته څوک ولیکي چې څنګه یې، زه ورته ولیکم ډایرکټ ما لخوا جواب ورکول شي زه چې انلاین شم جواب درکوم. ملګرو دغه ویډیو تر راتلونکي ویډیو پورې په خدای تعالی سپارم. زموږ چینل درسره حتما سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.